5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Right, and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. سلامونه او احترامات هیله کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساينس اکیډمي چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. کم کسان چې په خپل ژوند کې یو بهتري غواړي یا خپل ژوند مزید امپروف کېدن غواړي، د هغو دپاره په دا چینل کې همیشه زما لخوا هرکلی وایم. د نن چې کوم ټاپک دی پر مارس روور باندې به خبره وکړو چې څنګه ناسا دا چې کوم روور و مارس ته څنګه انټر کوي او څنګه هلته لینډ کوي. د هغه به یې څو پنډې خبرې زه در وشم چې د هغو نه ستاسو سر په خلاص چې د دې روور چې هلته څنګه لینډینګ وکړي، په کومه طریقه وکړي. یقینا ډېر خلک شته، اوس هم موږ دا رقم کسان ډېر وینو په معاشره کې یا شاوخوا خلکو کې چې هغه دا سوچ کوي چې تر اوسه پورې ساینس لا دون نه دی رسېدلی چې هغه سپوږمۍ له ولاړ شي. نو مریخ لا ډېره لرې خبره ده. یقینا ډېر خلک به دا رقم په معاشره کې تاسو ته میلاو شي چې هغه دا سوچ کوي یا دا فکر کوي چې ساینس تر اوسه در عاجزې پورې نه دی رسېدلی چې دی مریخ ته ځان ورسوي. د سپوږمۍ چې کوم لینډینګ دی ډېر خلک دا هم اوس وایي چې دا یو فیک ولو، یو درواغجنه کیسه وله، لیکن حقیقتا دا رقم بالکل نه دی. نن چې کوم د دې چې کوم روبوټیک سایډ دی هغه به زه تاسو ته ووایم چې څنګه کار کوي، په کومه طریقه باندې لینډینګ وکړي. او یقینا سپیس چې کوم میشنز دي هغه په دنیا کې درګردو حساسه پروجیکټس دي. سپیس چې کوم پروجیکټس دي په دې باندې چې په هغه کې ایروسپیس انوالو وي، ایویونکس انجینرینګ انوالو وي، الکترونکس انجینرینګ انوالو وي، الکتریکل انوالو وي، مټیریل انجینرینګ انوالو وي، او خصوصا چې کوم روبوټکس انجینرینګ دی چې کوم زما خپله شعبه ده هغه انوالو وي، سافټویر انجینرینګ انوالو وي، فزیکس ډېر انوالو وي. نو دا رقم تقریبا د ساینس چې کوم هره شعبه ده هغه تقریبا ټوله په دا پروجیکټ کې یا په دا میشن کې هغه انوالو وي. مریخ زموږ څخه تقریبا د ارت څخه مریخ 7 میاشتې لرې دی. د دوی په آپس کې کومه فاصله ده، که ته په سپیس کرافټ کې ورځې دا کم سپیډ باندې دوی ورغلی دی. یقینا دغه چې کوم روور اوس رسېدلی دی دا د ارت په 2020 کې په 2020 کې 7 میاشتې مخه دا د یو راکټ په تر لانچ سولو، نو اوس پورې ځان ورساوی. نو په دې کې اول خبر خو دا ده چې دا لینډینګ یې څنګه وکړي. چې کوم غټ مصیبت یې په دا میشن کې هغه دا یې چې هغه به چې کوم روور دی یا چې کوم سپیس کرافټ دی هغه به چې کوم د مارس چې کوم اټموسفیر دی هغه ته به څنګه انټریږي، او د هغه بعد چې پلا لینډ سو بیا به هغه کار څنګه کوي. د دې نه مخکې ناسا یو روور لانچ کړی و کیوریوسټي په نامه، خو دغه چې کوم روور دی 10 کاله بعد تقریبا هغه په 2012 کې هغه روور هلته دغه کړی و، لینډ کړی و. لیکن دغه چې کوم روور دی دا 10 کاله بعد دوی تیار کوي، تقریبا 2021 تقریبا 9 کاله 8 کاله کېږي. دونه وخت کې نو چې کوم اډوانسمنټ دی، کوم شان کوم مسلې چې دوی په کیوریوسټي کې ولیندلې هغه مزید امپروف کړي او د هغه ډېر بهتره جوړ کړي. درګور دا اوله خبر ده چې مارس چې کوم اټموسفیر ته یو شی ورننوځي یا که چیرې ارت اټموسفیر موږ خبرو کړو د مځکې چې کوم اټموسفیر دی، نو اوس دا رقم په چې کوم په اسمان کې ډېرې ډبرې چې اسټرایډز ورته ویل کېږي، کوچني کوچني اسټرایډز دي، هغه دونه اسانه په دا اټموسفیر باندې نه رادنه کېدی سي. که چیرې رادنه کېدی سو هر ورځ به د ډبرو باران ولی، خو دا یو خاص سیستم دی
چې دا جوړ شوی دی نیچرلی قدرتي جوړ شوی دی چې هغه دا چې کوم اسټرویډز دي هغه چې هر یو چې اټموسفیر ته کوشش کوي چې راننوځي هغه په اور کې د هغه ټمپریچر دونه زیات شي چې هغه اسټرویډ بالکل په فلیم او په اور کې هغه اسټرویډ بدل شي. دغه رقم څه وخت سپیس کرافټ دی ورته دقاوي نو اول خبر خو دا چې د مځکې سوینس یې د مارس پورې چې کوم فاصله ده هغه 7 میاشتې فاصله ده. 7 میاشتې بعد څه وخت چې هغه ورورسېدی د هغه بعد چې څه وخت دی اردنه کېدی نو د دې مټیریل ډیزاین هغه دا رقم جوړ شوی ولو چې د دې چې کوم یو خو د ایروډاینامیک ډریک چې ورته ویل کېږي یقینا په جازو کې په دا چې کوم په هوا کې چې کوم شیان چلیږي دا یو رقم کانسیپټ راځي په ایروسپیس انجینرینګ کې ایروډاینامیک ډریک. دغه ډریک چې دی یو شی په دا رقم ور جوړ کړي چې هغه ډریک څونه کم شي دغونه ښه دی. که څونه ډریک زیات وي د ډریک چې کوم ویلي وي هغه زیات وي نو بیا خو ظاهر خبره ټمپریچر دونه های سي هغه بالکل چې کوم سپیس کرافټ دی یا چې کوم سپیس روور دی هغه سوځي مطلب بالکل په اور کې بدل کړي. نو اول خو دا ایروډاینامیک چې کوم ډریک دی د دې چې کوم مسله وه دی په یو طرز ور حل کړله او که چیرې د هغه باوجود هم د دې چې کوم ټمپریچر ولو هغه 1600 سنټیګریډ مطلب 1400 سنټیګریډ ورسېدی. دوم شی دا دی چې کیوریوسټي روور کې دا ولو چې د ارت څخه هلته یو دغه ورکړی کمانډ ورکړی چې ته به پر کوم ځای باندې لینډینګ کوې او هغه کیوریوسټي روور چې څه وخت لینډ شوی ولو په هغه وخت کې هم هغه د یو پراشوټ په ترو ریلیز شولو هلته لینډینګ وکړي. لیکن د دې چې کوم روور ولو دې روور په دې کې یو رقم کانسیپټ راځي ماشین لرنینګ په روبوټکس کې ډېر استعمالیږي. ماشین لرنینګ دا چې هم کوي چې ته په دې کې یو الګوریتم فټ کړې نو بیا هغه ماشین دا رقم کار کوي لکه یو انسان مطلب خپل سنسر زی خپل ویژن سنسر زی څو نور سنسران لګول د هغه ډیټا پر بنیاد باندې هغه ماشین خپل ډیسیژن خپل جوړي. نو په دې کې دی چې هم کړی چې د مارس کوم تصویران هغه په دا روبوټ کې د چې کوم پرزرورنس روبوټ په دې روور کې په اول سر کې فټ کړل او د هغه په حساب دی الګوریتم ور فټ کړي که چیرې دا تصویر رالی نو ته به لینډینګ دلته کوې که چیرې دا نه رالی بیا به دلته لینډینګ کوې مطلب دا خپل یو الګوریتم ورته ویل کېږي په کمپیوټر ساینس کې او روبوټکس والا هم ډېر کار سره لري دغه کې فټ کړي اول سر کې ودې ته دا الګوریتم مطلب په اول سر کې ورته وایي چې که چیرې دا ډیټا تاله راله ته به دا شی فولو کوې. نو دا وایي هم تیر پله خو په دغه باندې څه وخت پیراشوټ و د هغه په ترو لیس و لیکن دا وایي چې ولو د هغه سره یو روکېټ ورسره تړلی ولو هغه روکېټ چې ولو هغه د هغه په ترو لینډ کوي. اوس خبره دی ده چې تیر پله په 2012 کې د مارس د کیوریوسټي باره کې ما دا ویلو او یقینا دا رقم هم ویله چې په دې کې دا رقم بیټري لګېدلې ده چې هغه 10 کاله مزید مطلب 10 کاله لایف ټایم لري چې هغه روور به کار کوي. لیکن د دې چې کوم پاور سیسټم دی هغه ډېر جلا دی. پاور سیسټم په دې کې یو رقم ریډیو اکټیو مټیریل لګېدلی دی د هغه نوم چې دی پلوټونیم ډای اکساید دی دا یو ریډیو اکټیو مټیریل دی دا مطلب الفا ریز غورځي ټیک دی. نو بیا هلته سیسټم یې دی کې لګول دی د سی بیک افیکټ په ترو باندې دغه د مارس چې کوم روور دی د هغه چې کوم پاور ریکوایرمنټ سي هغه جنریټ شي مطلب یو شی یې شي دی ریډیو اکټیو الیمنټ اول به سی بیک افیکټ چې کوم طریقه د هغه به د هغه چې کوم کانسیپټ دی هغه به تاسو ته سر په در خلاص کوم. سی بیک افیکټ یو دی شی دی چې که چیرې یو سایډ ته یخ هوا مطلب ټمپریچر یخ او بل سایډ ته ګرم ټمپریچر د دې ټمپریچر د ډیفرنس له وجې یو رقم انرژي پروډیوسیږي مطلب ته کرنټ پروډیوس کولی سي. نو په دې کې دې چې هم کړی دی چې د مارس چې کوم ټمپریچر دی هغه خو یقینا ډېر یخ دی چې مطلب بالکل -200 ته ځان ورسي
نو یو خواته یخ دی بل خواته پلوټونیم ډای اکساید پروت دی چې هغه ګرمایش ورکوي د دې دوه چې کوم ډیفرنس دی د دې په تورو باندې د دې روور چې کوم پاور ریکوایرمنټس دی مطلب یو رقم د بیټري کار کوي دا مطلب پاور د دې په ترو د سی بیک افیکټ په ترو باندې پاور ورکول کیږي